اعتکاف په څو قسمه باندې؟ په درې قسمه باندې. یو قسم ته اعتکاف ته ویل کیږي سنت اعتکاف، بل قسم ته ویل کیږي نفل اعتکاف، او دریم قسم ته ویل کیږي واجب اعتکاف. الکه یو سنت دی، یو نفل دی، یو څه دی؟ واجب دی. سنت اعتکاف کم اعتکاف دی چې کله په شلمه روژه باندې سړی په جومات کې اعتکاف ته کینی تر د اختر د شپې پورې، او زنانه په کورونو کې کینی د اخرې 10 ورځې شپې نه دي، دې ته سنت اعتکاف وي. او نفل اعتکاف څه ته ویل کېږي؟ نفل اعتکاف د پاره چې دی روژه مقرر نه ده، نفل اعتکاف د پاره ټیم هم مقرر نه دی. په کم ټیم کې چې ته جومات ته رادننه شولې او تا د نفل اعتکاف نیت وکړلو، داسې نیت به کې چې ته مثال جومات ته رادننه کېږي او ته داسې نیت وکړي چې تر څو پورې زه په دې جومات کې یم نو زما د نفل اعتکاف نیت دی، نو تا ته به د نفل اعتکاف څه دی؟ ثواب ملاوي. جومات ته رادننه کېږي که نه، نو دغه د پیزار په دې ځای کې څه دی چې څنګه د اخی خپره مخکې کې جومات ته، نو داسې نیت کوه زما د نفل اعتکاف نیت دی چې تر څو پورې زه په دې جومات کې. په خبره پوه شوې؟ نو تا ته به د نفل اعتکاف څه دی؟ ثواب ملاویږي. نفل اعتکاف ورځ هم کولی شي، 2 ورځې هم کولی شي، یو منټ هم کولی شي، تر څو چې ته په جومات کې ستا د وخت په څه دی دا په نفل اعتکاف کې حسابېږي. او دریم نمبر قسم چې هغې ته ویل کېږي واجب اعتکاف. واجب اعتکاف دې ته ویل کېږي چې یو سړی په ځان باندې منښته ومني، یو سړی په ځان باندې نظر ومني. مثال یو سړی ووایي که زما پلانکی کار وشو نو زه به 2 ورځې اعتکاف کوم. یو سړی منښته ومنله که زما دا پلانکی کار وشو زه به 3 ورځې اعتکاف کوم، 4 ورځې به کوم، 15 ورځې به کوم. نو دا اوس په ده باندې د به ځان باندې منښته ومنله، که هغه کار یې وشلو نو په ده باندې بیا 2 ورځې، 3 ورځې، 15 ورځې چې ده څومره یاد کړي دی به هغومره اعتکاف په بیا کوي او ورسره به روژه هم نیسي. خبره پوه شوې؟ په نفل اعتکاف کې روژه نشته، سنت اعتکاف کې، واجب اعتکاف کې دی کې څه دی؟ روژه شته دی. وصلی الله تعالی علی